سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. ساعت مخده قراری ده دا ځل په غزني کې یم. د غزني تاریخي آثار او زیارتونه او دا کیسې ټول درو ښودل، ما خپل هم خوند واخیسته. یو شي په عذاب کړم، ګرمي وه، نور هر څه خوندور دي په دې وطن کې. او په دې وطن کې ما یو بل شی خوښ شو چې د قومونو ترمنځ اتحاد دی. په دې غزني ښار کې تاسو چې وګورئ، پښتانه، تاجک، ازبک هم کیدای شي، ما خو نه دي، خو ازبک هم شته، هزاره، نور قومونه. او زمونږ دغه ورونه چې له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دوی تقریبا ټول ولاړل له غزني نه، خو اوس یو کس لا شته او په دې هیله چې نور بیرته راستانه شي. نو ستړی مه شي او نوم دې راته ووایه. زما نوم ارجیت سنګ ده. ډېر ښه، ډېر ښه. نو ارجیت سنګ ته راته ووایه، څومره کسان پاتې دي اوس تاسو؟ اوس خو ډېر کس ټول ولاړ ده. یو ځای پاتې یو د ملګري وو کې سوچ دې مخکې ولاړ انډیا ته، او دوه نګهبانان د درمسال پېښور نه راغلي درمسال لپاره. دلیل یې د تګ څه دی چې دوی ځي؟ اوس خو مشکل نشته. ولې؟ بس توفیق داسې وشو چې 2018 کال کې یو دماکه وشو، نو هغه له خطر نو زړه مات شو د خلک. خو هغه خو عام باندې داسې نه وو چې موږ مستقیم د موږ خلک باندې وو، نه، عام باندې کېږي دا خبره. او بارله 2022 کال کې یو دماکه د کارت پروان درمسال کې وشو، 2018 کې جلال آباد کې وشو، بارله 2001 کال کې بیا ګوره شور بازار کې وشو. دې له خطر بعد زړه مات شو چې خلک ولاړ. اوس امید لرو، خامخا امید لرو چې بیرته بخیر د ویزې شروع شي او بیرته راشي. تاسو تماس لرئ د خپلوانو سره، دوستانو سره چې دوی څه وایي، راځي که نه؟ دوی خو خامخا بیرته جرأت کوي، ول نه کوي. اوس خو شکر امارات ده، ښه ده او آرامش ده، د مشکل نشته خلکو دپاره. خامخا راځي بیرته، خامخا به راشي. تاسو کوم کاروبارونه لرل مخکې او څومره وایي؟ مخکې خو موږ قریب 100 کوره غزني کوو، او اکثر خلک د دواخانې درلود، اکثر سره د مسالې او دکان دیشي وو، اکثر د رختونو دکان وو، نو قریب 80 دکانونه وو د موږ د غزني کې. او تاسو خپل عبادت ځایونه مو درمسالونه؟ او بالکل سلو درمسالونه ده د موږ، یو د فرقې ترڅنګ ده، یو پلانسي کې ده، او یو د تاریخي هغه کې ده، موږ فرقې کې ده کوټله سبای، او یو پاینان لال ګدواره ده کې د شرکونه کې ده، دوه مندر ده، یو درمسال شامیر کې ده، یو پلانسي کې. دا اوس فعلا څو درمسالونه فعال دي چې خلاص دي؟ دا خلاص خو ټول درمسالونه، مندر هم خلاص ده او درمسالونه هم فعال خلاص ده. خو څوک نشته؟ څوک نشته، اکثرت خلک یوازې خپله ته ورځې. نو زړه دې نه تنګېږي چې تنها ته هلته ناست یې؟ نه، اوس تنها څه وکړو، مجبوري خطر نه و. ته کوم یوه درمسال ته ورځې په دا څلورو پنځو؟ موږ د څلور کې ټول کې ځو. دا د ساعت تېر دی، بس نوبت نشته صاحب. کله نن یوه ته ورځي، سبا بل ته، بله ورځ بل ته، بس هر ورځ جېټ کې زړه ولاړ سي، هملته ځو خامخا درمسال کوټله سره. نو څه وایي هلته، د چی شي دعا کوي ته چې ورسې؟ دا ساتي موږ عبادت ده، موږ کوو. داسې دعا نه کوي چې خدای د زما وطنداران بیرته راولي؟ دا خامخا هر ورځ دا دعا کوي، سهار بېګا کې موږ خپل وظیفه کوو، خامخا دا خو یادوو چې بیرته وطن جوړ سي، خلک د موږ راسي، د بدرګونه او درمسالونو کې جوړ شوی ده، بیرته دا فعال سي موږ. ستاسو خپله تربرونه، کلیوال، دوستان په کوم وطن کې ډېر دي؟ کوم ځای ته تللي دي؟ ډېر دلی کې دا ټول دلی کې دي؟ ټول دلی. اروپا ته نه دي تللي؟ اروپا ته اکثریت خلک تللي دي. ډېر ښه، ډېر ښه. او څومره وخت کېږي چې ته په غزني کې اوسېږې؟ زه خو پیدا شم دلته ده. همدلته پیدا شوی؟ دلته پیدا شوی. غزني چای نو په دې سره رسمي غزني. او هغه لري تابعیت تذکره لري؟ د افغانستان تذکره لري؟ افغانستان تذکره لري، غزني تذکره لري، په لار نکاح دي شي ټول ځای دغه موږ خپل ځایونه دي شي. ډېر ښه، ډېر ښه. دا اوس خو محدودیتونه په تا باندې نشته چې ته یاره داسې کالي واغونده او دا رقم ګرځه او یا درمسال ته مه ځه، دا خبرې نشته؟ یا دا خبره نشته. امارات خو ډېر عزت موږ ساتي، دا خبره نشته. او هر وخت موږ پوښتنه کوي، دا خبره کوي، دا نه اوسو ویل موږ چې دا موږ سره کوم تعدیل لري یا تضاد لري چې دا کالي واغونده او درمسال ته مه ورسه او چش له خاطر ځې. نه نه، دا خبره نشته، ډېر عزت ساتي. دا 20-30 کاله مخکې چې افغانستان کې جګړې وې، بیا ما چې د ځینو سره خبرې وکړې، فرضاً په دې کابل کې، خصوصاً په پروان مینا کې، د دوی کورونه خلکو ونیول، هغه واکمنو یا په اصطلاح غاصبینو د دوی کورونه غصب کړل، ونیول. ستاسو سره خو به داسې نه وي شوی چې په غزني کې ستاسو؟ شکر ډېر ښه خبره دغه دلته ټول غصب سي نه ده چې موږ انځکه او دې شي، او ډېر خوشحالي دا خبره کوي. کوم کارونه کوي معمولا ستاسو هندوانو سکان؟ دغه اکثرت دواخانې اوس لري، اکثرت دغه د مسالې دکان، اکثرت شاګرد اوس ډېر شاګرد. خو ډېر ټول غزني کې تا ته وایم، کابل کې، جلال آباد کې، کندهار کې 10-15 خطه پاتې دي، نور څه. او ته دا دغه درمل خرڅوې که نه؟ دغه موږ د یوناني دواخانه کوم ځای نه راوړې یوناني دوا؟ دا اکثرت خو موږ انډیا نه مواد د شي راوړو، بیا دلته ګډوو، دا اکثرت د پاکستان نه راځي، ډېر موږ خپل جوړو.
نو دوا چې د پاکستان نه راشي هغه خو اسم جعلي شوله بیا تم چې شیان ورګډ کې دا خو به بیخي خراب شي نه موږ خپل د پاکستاني دوا کې موږ خپل دوا نه ګډو موږ خپل مجرب نسخه لرو بیرته موږ خپل جوړو خلکو ته هغه ډېر مجرب دوا راځي دا نورې دواخانې چې زه ګورم خلک شکایت کوي چې وایي هلته درمل یا تاریخ تیر شوی وي یا خراب وي یا جعلي وي او خلک د دې په ځای چې روغ کې نور هم پسې خراب کې ناروغي کې ستا درمل څنګه دي خلک شکایت نه کوي تر اوسه خو موږ دا قریب 283 کال د دې دواخانه تاریخ ده جالسینګ په غزني کې نوم درلود د طبابت کې او اول کې دا طبابت شروع شوی و هغه وایي داسې مشران ویل کې دا هغه نه و د ډاکټرانو دې شي دغه طبابت ډېر ښه نو کور ودان خوښ شوم چې ته هم داسې خوشبینې او خوشبین دي ته چې خلک نور هم را روان دي خامخا اوس خو امارات نه ډېر خوشحال یم چې خلک روان سي راسي اوس خو شکر امن ده کوم مشکل نه لرو موږ دا د امارات نوم د 2-3 واره یاد ډارېږي که رښتیا وایي نه رښتیا وایم دا خبر ډار خبر نشته خو رښتیا ده سکه رښتیا ده هغه سړی وایي بس دا د خپل د جیت سنگ خبره ده ما نه دی ویلي چې امارات څنګه دی ښه دی ورسره که بد دی د خپله ویل چې مشکل نشته نو قضاوت تاسو خپله وکړئ خو ما چې ولیدل دې سړي ته رښتیا هم درمسالونو ته درومي کاروبار شته په دې ځای کې پیدا شوی دی غزنیچی دی تذکیره لري افغان دی نو کور ودان مننه ژوندی اوسه مننه